السلام علیکم، زه یم تاسو ورور رولا روحاني. زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته ښه راغلاست. نننۍ ویډیو کې زه غواړم تاسو ته در وښیم فیسبوک پیج تمنیل. کله چې تاسو فیسبوک ته ورسئ، هلته یو ویډیویي عکس پرې لګېدلی. سړی فکر کوي چې دا عکس یې هغه تمنیل وي. کلیک وکړئ، هغه ویډیو راځي، یعنې یو عکس پرې لګېدلی. که تاسو چیرې نه یاست، راځئ چې تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم تاسو څنګه کولی شئ عکس پرې ولګوئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو مو سر په خلاص شي. راځئ د ویډیو په طرف. پلی سټور ته چې لاړئ، دلته به سرچ کوئ فیسبوک سټوډیو. داسې مې سرچ کړه. دا یو شین یو د اپلیکیشن د کریټر سټوډیو. دا به انسټال کړم. ما انسټال کړی دی، د مخه دلته اوپن راځي، تاسې انسټال کړئ. زه په دا اوپن باندې کلیک کوم. داسې مې کلیک کړو. دلته تاسو نه آی ډي غواړي چې تاسو کوم پیج ورکړئ. ما پیج مې مخه دلته کیټ شوی دی، د هغه وجې ما ته ډایرکټ راوړو. دې ته چې ورغلم، دلته ګوره اوس بیا دا 3 ډاټس ده، په دې باندې به کلیک کړئ. دا 3 ډاټس یې کلیک کړئ، ګوره دلته ایډیټ پوسټ ده، په دې ایډیټ پوسټ باندې به کلیک کړئ. دلته چې کلیک کړو، ګورو دلته تمنیل لیکلی ده، په دا ایډ باندې به کلیک کړئ. دلته اوس تاسو هر عکس غواړئ هغه دلته پکې ورکړئ. زه دا ورکوم دغه ویډیو سره. نیکسټ کوم یې، دلته نیکسټ کړو. ګوره دا تمنیل یې راغی د ویډیو. دلته بیا ګوره ویډیو ټایټل ریکوایر، دلته به تاسو څه باره کې ویډیو د هغه ولیکئ. زه دا لیکمه. دا مې ولیکو. ګوره دلته لاندې چې راشي سیو یې کړئ. سیو کړئ، دلته به ډایرکټ تاسو ویډیو باندې ټایملاین ولګېږي. دا نننۍ ویډیو چې لږ ریفریش کړم، ګوره دلته راځي. ګوره تمنیل یې بدل شو. دا نننۍ ویډیو زما کوم چیرې خوښ شوي، زما فیسبوک پیج او یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ شیر وکړئ. د خدای په امان، ښه وخت.